بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د لینکس پنځمه ویډیو ته تیر ورځې مو تاسو یعنی د یوزر په حق باندې خبره وکړو، یعنی څنګه کولای شو چې یو یوزرز جوړ کړو او څنګه کولای شو چې یو یوزر بیرته ریموف کړو. یو څیز درته هم ووایم مخکې نه د لینکس نه زیاتره کمانډونه دي چې په دغه ویمویر کې چې کوم لینکس هم انسټال کړی دا کار نه کوي، زیاتره نه کوي ځکه چې دا لاجیکل دی نه فیزیکلز دی. چې دا ته مخکې نه ووایم چې اکثریت کمانډز به کار نه کوي، تاسو به وایئ چې ولا استاد یا نه پوهېږي یا دا وشو یا دا په خولې وایي استاده چې دا کار دلته نه کوي. په خولې خو څه وایي نو پسې ووایم. ښه اوپن ټرمینلز ته ځو. اوپن ټرمینلز پرون مو تاسو یو یوزر لاکول و ان لاکولو تر پورې مونږ ویل چې څنګه یې لاکو څنګه چې دی ان لاکو. اوس راځو خبره چې دی ls هایپان هومز ته ځو. یوزر مونږ سره شته په نامه دی زبي صحیح شو. راځم دلته چې دی مکمل چینج نه لیکل کېږي ان بخواله کېږي دا ژبه یې لکه داسې دی. بیا چې دی مونږ سره هایپان ام استاده که ویلي کې ګناه خو نه کېږي کار نه دی مره کار نه دی. ښه راځو دلته چې دی یعنې لیکو ورته چینج ونیسه نو چینج یعنې نشته نور چینج ده نو اسپیس نه بعد چې دی هایپان ام د څه شی وي باید ام د غټ وي. غټ نه بعد چې دی دیرش ام نه مطلب میکزیمم دی. ښه صحیح. دیرش نه مطلب چې دی بیا چې دی مونږ سره یوزر څه په نامه دی زبیبي د دې کمانډ نه مطلب څه دی دغه یوزر تر څومره وخته پورې کار دیرش ورځه پورې دیرش ورځې بعد چې دی نور خپل اکسپایر کېږي د مینز که چېرته هغه خو د پاسورډ الوزول دی، هغه خو ام سی سی کې چې دی 2 سالوي خو ورځې چې دی هغه د پاسورډ الوزول دی. دا چې دی موږ سره دغه یوزر هم چې جوړ کړو دا یوزر تر څومره وخته پورې اوسي دیرش ورځې بعد چې دی پاسورډ خو پرېږده چې یوزر دې سر وخوري. په همدې طریقه وارننګ د پاره سیټینګز کو. دیرش ورځې بعد خو دا ختمیږي. زه غواړم چې باید د هغې نه مخکې یوه 3 ورځې مخکې چې دی وارننګ دې مو ورکړي ورسېدو. نو د دې دپاره هم چنان چینج ورته ووایې نو صحیح. هایپان ډبلیو نه مطلب چې دی موږ سره څومره ورځ 3 ورځې مخکې کوم یوزر مونږ سره زبیس یعنی په سویم ورځ کې تاله وارننګ ورکوي 20مه ورځ کې 3 ورځې چې پاتې ډیفالټ داسې نه چې هلته د آخري ورځ اخیستی وي 10 ورځې او دلته چې دی ته وارننګ چې دی نیسي ورته 40 ورځې داسې نه کېږي. څومره چې هغه کولی شي ورکړم مشکل نشته داسې نه لري چې 10 او 50 او 50 وغیره. ښه دې نه بعد چې دی راځو همدې طریقه چینج هایپنز ال بیا چې دی سپیس زبي یعنی څومره وخت دلته ته وایي
څومره وخت پاتې ده میکزیمم 10 ورځې څومره وخت بعد درته وارننګ ایکسپایر ورکوي درته 3 یعنی دا کمانډ څه دپاره دی دا کمانډ موږ سره چې دی معلومول چې دغه یوزر ورځې څومره وخت پاتې دي او تر څومره وخته پورې آخري ورځ دی مشکل خو نشته په همدې طریقه یو خو داسې دی موږ سره بل طریقه CHAGE او بیا چې دی هایپن ای غاټ ګوره دی کې چې دی ډېر فکر وکړئ غاټ ورکوټی حروفونو ته په همدې طریقه 2000 څو ونیسو 2013 هایپنس سویم میاشت دی دویم میاشت هایپنس 25 خو کوم یوزر باندې زبی باندې هغه سم کولی شي لکه مخکې چې مونږ کمانډونه ولګول چې 10 ورځې بعد ختم شي 10 ورځې بعد ختم شي 3 ورځې بعد وارننګ دا سم کولی شي هغه مولیکه هغه شی ورته مولیکه داسې ورته ولیکه چې تاریخ او هغه ورته واچو بس چې دغه ورځ کېږي خپله بس ختمېږي ګوره که چېرته دلته راشو دلته مونږ ته چې دی خبر نه ورکوي دغه ځای کې ګوره ایکسپایر ډیټس په تاریخ درته ښیي چې دغه ورځ بعد داسې کېږي ختمېږي ته وایې چې نه زه خپله چې دی دغه ټایم اینډ ډیټ او دا شیان چې دی زه خپله اچوم پکې دا اییر او منټ او ډیټ زه په خپله اچوم یعنې کله چې اوس دغه تاریخ شي مونږ سره دا اتومېټیک خپله څه کېږي مونږ سره د منځه چې یوزر د منځه لرو نو پاسورډ باندې به څه وکړي رباب وکړي دا پاسورډ د منځه هلته یې لیکلی دی که نه اکاونټ ایکسپایر نیور اکاونټ نه ایکسپایر کېږي لاندې پاسورډ د منځه ځي ګوره دغه د دې پسې ده اکاونټ بالکل پاسورډ چې دی پاسورډ بالکل او مخکې نه درس چې هغه یوزر د منځه تللو بالکل زه دې نه بعد چې دی هایپن LS L او په همدې طریقه څه ورته وایو چې کوم یوزر زبیس ګوره اوس چې دی د اکاونټس دی مخکینی د پاسورډ او دای شی د موږ سره اکاونټس مخکې چې دی د پاسورډ او دای موږ سره مکمل د اکاونټ د ختمول ها په همدې طریقه بل معلومات سامس دل رازو لیس سپیس هایپن ETC his forward slash پامدی طریقہ پاس WD دلته تعالی مکمل آغا تخی دا موږ سره مکمل معلومات در تخی چې دغه یوزر مکمل کمانډز دي دلته د هر یو یوزر چې د کمانډز دي اوس د زبی ته ګوره د زبی جواد علي نصرت دا هر یو دا تخی چې کله جوړ شوی کوډ نمبر یعنی څه شته په کوم ځای کې د دې ډاکومنټس پروت دي پروفایلز نو کوم ځای کې پروت دی هوم کې په هوم کې څه ده موږ سره زبی دا ډایرکټری ده بین او په همدې طریقه دې ځای کې موږ سره چې ده مکمل معلومات یعنی د یو یوزر مکمل معلومات ETC موږ سره ډایرکټریز دي ایگزامپلز ښه په همدې طریقه هم معلومات کول چې مثال دغه یوزر پاسورډ انکرپټ حالت خودل پاسورډ چې ده انکرپټ حالت خودل ښه یو بل خبره ښه دې کې خدانه نشوي کنه اوس ګوره دلته انټر کې کنه اوس د دې نه بس څنګه وځي انټر خو نور کار نه کوي اے کیو شیشه یوازې کیو د دې وتل لار ده کیو غواړم چې په همدې طریقه د دې هغه وګورم شډوز یعنی لیس هایپن ETC لیس معلومات ده موږ سره لیس معلومات بیا چې ده شډو د دې شډو ماته وخاله ګوره دلته چې ده مکمل شډو ده دقیقه پاسورډز د زبی دا زبی ده کنه
زبی پاسورډ څه شته موږ سره کچې ته غواړي چې د زبی پاسورډ انکرپټ حالت دته وخه چې پاسورډ موږ سره کوم انکرپټ کړي مشکل خو نشته کیو بیرته وتلس په همدې طریقه یو سیستم فکر وی چې هر یوزر چې تاسو جوړوي دا ځان ته خپل یو یونیک کوډ نمبر سي لینکس هر یوزر چې مونږه جوړاو نو دا ځان ته خپل څه شی لري یو یونیک کوډ نمبر باندې کار غواړم چې وی ګورم چې آیا د دې مونږ سره کوډ نمبر څه شی ده یعنی زما چیرته لیس ټول معلومات خیده دغه د پاسورډ پاک لا باندې د کوډ پاک لا باندې د ټول شان پاک لا باندې لیس کمانډز دي بیا چې د ATC نه بعد چې د ګروپس یعنی کوم ګروپس دي ګور زبی اخره د دې اوس کوډ نمبر څه شته موږ سره 1530 جواد کوم یو کوډ نمبرز دي دوا د علي کوم یو ده دغه کوډ نمبر مخکې موږ سره بګار راځي چې بیا موږ پابندیم لګو ټول په دې کوډ نمبر ښایي وتل کیو وټلز په همدې طریقه کولای شي چې ته یو وخت وټاکې ټیم وټاکې چې دومره وخت بعد زما چې دا کمپیوټر سو شي بنش نو د دې لپاره دلته راځو دلته وګوره شات ډاون سپیس مینس اور سپیس په همدې طریقه جمع او سو می ورته واغسته لاس منټس سو می واغسته لاس منټ اوس دا څومره وخت بعد دا بنديږي اتوماتیک لاس دقیقې بعد کچيري غواړي چې دا ختم کې دا نور کار نه کوي په دې کې کمانډونه دلته برازي بل ټرمینل ته پوه شو مچا جان بل ټرمینل ته برازي او دلته بسلی کې ورته شات ډاون می غلط لیکل شات ډاون سپیس هایپن سی یعنی زه غواړم چې خپل کار سو کومه کنټینیو پر مخ وس الته ګوره دلته واپس کینسل کړ دې څونه وخت پورې څونه وخت څنګه وکړو نه وخت ته ورکو څنګه دلته ما ورته دا کمانډز مې ورکو چې 10 منټه بعد زما کمپیوټر د بنچ زما کمپیوټر بنچ دلته مې واچول دلته ما ته اوس وای 10 منټه بعد ستا کمپیوټر څه کیږي ریبوټ کیږي دې کې نور څه کار کول نشم زه مجبور یم چې بل ټرمینل کلاو کوم او د بل ټرمینل کې زه کوم دغه کمانډ لګوم چې نه زه غواړم چې کنټینیو وساتم ځان سی معنا کنټینیوس انټر کوم ګورل ته کینسل کوم ما ته ویل سره راځي مطلب کې دا کار کولای شي نیټ وی روټ باید وی روټ وسی دا زه کوم یوزر تو هغه بل یوزر کې د نشي خپل روټ خو دا نه شي دی بل کې نه خو صدیق استاغو ګس ویګنه هر کارونه روټ دا خپل ګس جوړی پوه شوي بده مشکل خو نشته ده یو اکاونټ جوړول بیا د هغه اکاونټ د پر ایکسپایر ډیټ ورکول یا د هغه پاسورډ د پر ایکسپایر ډیټ ورکول په دې طریقه لیدل چې آیا دغه زما یوزر چې د کوم کوډ نمبر باندې کار کوي بیا په همدې طریقه مو کتل چې آیا دغه یوزر دغه پاسورډ ماته د انکرپټ حالت خو چې د فارمیټ څه شي د انکرپټ بیا هم چې د موتاسو ویل چې مونږ سره چې د پی سي شټ ډاون کا دومره وخت بعد بیا هم چې د دوباره چې د هغه کینسل کولو طریقه ویل ومن الله توفیق ډیر شان ډیر ویل چې د صحت ته خراب ده ار چې موږ کو ار منفي او شل ار معنا ریسټارټ ریسټارټ چې شل منټه ار +10